د ژوند په لاره چې د چا سره زه تللی یم هغه یارانو په اعتبار وجلی یم نه نو ته څه وې چې خبرې ماله نه راځي څه دا ستا خاطر را باندې ګران دی ځکه غلی یم ته مې د تن سورې ستانه ولا چرته لاړ شم ته مې د تن سورې ستانه ولا چرته لاړ شم که درنه تللی یم غمه بیا راغلی یم ماله دا ځکه د دې ښار مینان خواله راځي زه هم د چا څه د خوږو یادونو سلی یم د زلفو سورو ته مې کښېنوه چې ساه واخلمه د زلفو سوري ته مې کښېنوه چې ساه واخلمه په تا پسې ستا د بېلتون غرمو وهلی یم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه هغه ورک شاعرانو پسې ګرځم کوم چې د سوشل میډیا په شا دي او اوسه پورې چې ته په سوشل میډیا هغوی کلامونه نه ویلې هم په دغه لړ کې مردان جنډې مرکز کلي ته راغلی یم دلته کې زموږ ملاقات د صوهیب قادر سره وشو چا چې په پښتو ادب کې ډېر لوی کار کړی دی ډېر زیار یې کړی دی راځئ ملګرو چې صوهیب قادر صاحب ته په سالار ټي وي کې ډېره زیاته مینه او هرکلی ووایي قادر صاحب سلامونه مې واخله وعلیکم السلام سالار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټول ټیم او ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې دومره لنډ او تنګ وخت کې موږ له موقع راکړه او موږ هم خپل پروګرام کې شریک کړو نو یو جهان مننه صاحب قادر صاحب د سالار ټي وي مینوالو سره خپل لنډه شان پیژندګلو کې زما صوهیب قادر نوم دی صوهیب مې نوم دی او قادر مې تخلص دی او مردان جنډۍ مرکز تبلیغي مرکز اوسیدونکی یم او بس شعرونه میرونه ورته ووایم صحیح ده دا راته ووایه صوهیب قادره چې ستا عمر څومره دی کم کلاس کې سبق وی او په دومره کم عمرې کې تا شاعري شروع کړې دا څه کیسه ده سالار صاحب عمر خو مې کم نه دی 20 سال عمر مې دی او میټریک پورې مې سبق ویلی او نور مې صحیح پرېښی مې دی نور دې پرېښی صحیح زه خو وایم که نه داسې به وکړو صاحب قادره چې زمونږ مسافر ملګري د سالار ټي وي زیات مینوال زمونږ مسافر ملګري نو د پروګرام په اول کې مسافرو ملګرو ته څه کلامونه ډالي سالار صاحب ولې نو مسافرو ته به غزلې او شعرونه مونږ خو لګیا د دې مسافرو دپاره یو او یو دوه درې شعر دي بیا یو غزل دی غزل نه مخکې یو دوه درې شعر دي چې په خپل کپیل مې هر ارمان خرڅ کړی مسافرۍ کې مې خپل ځان خرڅ کړی په خپل کپیل مې هر ارمان خرڅ کړی مسافرۍ کې مې خپل ځان خرڅ کړی او په یارانه کې مې بیلات کړی دی یارانه کې مې بیلات کړی دی دا خپل زړګی مې په تاوان خرڅ کړی او ملا صاحب دا به جنتي شي که نه ملا صاحب دا به جنتي شي که نه ملا صاحب دې سړي ایمان خرڅ کړی غزل دی چې پیره دا زړه مې د چا غم وخوړو او د قام دې ستونزو راله سم وخوړو پیره دا زړه مې د چا غم وخوړو د قام دې ستونزو راله سم وخوړو او ما ولیږلی چې رڼا به راوړي زما بچی هلته کې بم وخوړو ما ولیږلی چې رڼا به راوړي زما بچی هلته کې بم وخوړو داسې پښتون جنت نه پاتې واخله هغه ملا راته قسم وخوړو داسې پښتون جنت نه پاتې واخله هغه ملا راته قسم وخوړو نور لیکلو کې مزه ختمه وه ځکه مې تا پسې قلم وخوړو او د واکدارانو نور کار څه دی خو بس په تقریرونو یې علم وخوړو او صوهیب خو څه مسافرۍ ختم کو څه ستمونو د صنم وخوړو ډېر ښه صوهیب مسافري دې کړې ده که څه مسافري بس د پېښور ته به کله ناکله تلو کار مار لاهور ته داسې بار نه تلي صحیح نور به څه شامل و پروګرام کې نور به غزل به ورته ووایم غزل دی چې دا شنه بنګړي چې په سنګلو ګرځئ کافر ښایست یې سر په کلو ګرځئ دا شنه بنګړي چې په سنګلو ګرځئ کافر ښایست یې سر په کلو ګرځئ او خدای دې زما په شان پرنځ اخته کا چې بیا دې مور په خدای بخلو ګرځئ خدای دې زما په شان پرنځ اخته کا چې بیا دې مور په خدای بخلو ګرځئ او سالار صاحب شعر دی پکې چې پام کوه دا پښتانه ونه بولي پام کوه دا پښتانه ونه بولي چې د حیا صادر په ولو ګرځئ او پام کوه دا پښتانه ونه بولي چې د حیا صادر په ولو ګرځئ او زه مې ریبار د ګوتې ونیولم په پېښور کې مې په ښکلو ګرځئ
زه مې رهبار د ګوتې ونیولم په پېښور کې مې په ښکلو ګرځوي خلک یا جام او یا پیالې راوړي خو دا لیونی مې په بوتلو ګرځوي او د صهیب کلي کې څوک خوښه نه شوه زما په خیال اوس یې په خپلو ګرځوي د صهیب کلي کې څوک خوښه نه شوه زما په خیال اوس یې په خپلو ګرځوي ډېر ښه صهیب موږ د غوږیو کلامونو کې د ډېر زور دی یقینا چې د مینوالو به خوښ شي نور به راسره څه پروګرام کې شامله وایي غزل به درته یو بل هم ووایم چې دا جینۍ د هر چا نه نازکه ده دا د هغه بر کلي ملکه ده دا جینۍ د هر چا نه نازکه ده دا د هغه بر کلي ملکه ده او بیا مې ورته چا شکایت کړی دی سمه د غصې نه راته ډکه ده بیا مې ورته چا شکایت کړی دی سمه د غصې نه راته ډکه ده او دا لږ غریبه ده بېوسه ده دا ځکه په هر چا باندې سپکه ده او دا چې حیا نه لري شرمېږي نه دا جوړه راغلې دا ټکه ده دا چې حیا نه لري شرمېږي نه دا جوړه راغلې دا ټکه ده او چا ورته ویلي چې صهیب راځي نیمه په اسمان نیمه په ځمکه ده ډېر ښه دا شعر بیا ووایه چا ورته ویلي چې صهیب راځي نیمه په اسمان نیمه په ځمکه ده سالار صاحب یو دوه درې شعره دي بیا یو غزل دی چې دې کال مې وار د اوبو ښه تېر شوی دې کال مې ښه وده پټي کړې ده که خیر زه به هم ښه وده وکړم ما د شرابو نه چوټي کړې ده غزل دی چې زما نظر چې کله دا ستا په لور ولګي په ما تهمت ولګي په ما پیغور ولګي او زما نظر چې کله دا ستا په لور ولګي په ما تهمت ولګي په ما پیغور ولګي دولت غربت لرکوي دولت تهمت لرکوي دولت غربت لرکوي دولت تهمت لرکوي پتا خوشته ختم شي خو په ما نور ولګي او زه چې جانان ګرځوم په چا اسمان ګرځوم په خلکو بد ولګي په خلکو اور ولګي او کدی ټوپک لري کو کدی کوتک لري کو کدی ټوپک لري کو کدی کوتک لري کو پتا به ساز ولګي پتا به سور ولګي او چې ستا نامه واخلمه لږه خوږه واخلمه او په لمن داغ ولګي په لمن تور ولګي چې ستا نامه واخلمه لږه خوږه واخلمه په لمن داغ ولګي په لمن تور ولګي او که په جرګوی ور نه کړې په مرکوی ور نه کړې که په جرګوی ور نه کړې په مرکوی ور نه کړې د صهیب نوم سره به د نوم په زور ولګي ډېر ښکلي غزل دی چې په میرابونو باندې ډزې کېږي او په قرآنونو باندې ډزې کېږي په میرابونو باندې ډزې کېږي او په قرآنونو باندې ډزې کېږي مندر ګرجې ته خو چا هېڅ ونه وي خو جوماتونو باندې ډزې کېږي او ساقي هجرت کوه د دې کلي نه ساقي هجرت کوه د دې کلي نه دلته جامونو باندې ډزې کېږي او د وطن امن مو ورک شوی دی جي صاحب سکولونو باندې ډزې کېږي او هلته مالی د باغ وتښتېدو هلته ګلونو باندې ډزې کېږي او بچیا بس که پېښور ته مزه په بازارونو باندې ډزې کېږي بچیا بس که پېښور ته مزه په بازارونو باندې ډزې کېږي او طالب به خاورې د قرآن حفظ شي چې مکتبونو باندې ډزې کېږي او صهیبه بس یې که قلار شتې نور دلته شعرونو باندې ډزې کېږي غزل مړې بس ته چې زما نه د ځیګر وړی دی او ستا یو نظر زما د سترګو نه نظر وړی دی او هغه ساده جینۍ د چا دیدن ته ځان رسوي چې هغه ساده جینۍ د چا دیدن ته ځان رسوي چې منګی د جنو مخکې تر ګودر وړی دی او د هغه کلي خان ظالم دی او ډېر بد سړی دی د هغه کلي خان ظالم دی او ډېر بد سړی دی هغه غریب نه د پیسو په ټس کې ور وړی دی او دا بر ښکلي غرونه یې وران کړل ټول یې سمې کړلې د دې پیسو لالچ زمونږ چینار او غر وړی دی او دا شعر دی ستاسو په نوم باندې شریک دی سعید نومې دی هغه ته دا شعر ډالۍ چې دا ځل ګرمي د یار روژې دپاره دیر ته لاړو دا ځل یې ځان سره جماعت یې برابر وړی دی دا ځل ګرمي د یار روژې دپاره دیر ته لاړو دا ځل یې ځان سره جماعت یې برابر وړی دی او صهیب په سرو سترګو که نن جړېږي دا وجه د دې ظالمانو خو سکول د پېښور وړی دی په ناراستۍ سړی بد حل ته رسي څوک چې قدم واخلي منزل ته رسي په ناراستۍ سړی بد حل ته رسي څوک چې قدم واخلي منزل ته رسي او د حق اواز که دلته چا پورته کړو قسم په خدای د ځمکې تل ته رسي د حق اواز که دلته چا پورته کړو قسم په خدای د ځمکې تل ته رسي او
مونږ د یو بل یو خو کچا یو ځای کړو افسر افغان ته دا شعر ډالۍ مونږ د یو بل یو خو کچا یو ځای کړو د پښتونخوا ور به کابل ته رسي او ما پسې ستغې سپورې مه وایه خان زما جونګړه ستا مخل ته رسي ما پسې ستغې سپورې مه وایه خان زما جونګړه ستا مخل ته رسي او صهیب چې ستا په حسن شعر ولیکي نو په مزه مزه غزل ته رسي. ډېر ښه صهیب جانه د پروګرام په دې اخیری برخه کې را سره یو ښکلی شان کلام بل هم ډالېږه او بیا به د نظم پېښور ده ارشاد. تاسو به هغه ځای نه دومره کړاو کړی دی نو غزل څه کې چې مونږ خو یو ایسار شپه وکړه نو بس سهار به ځي غزل به درته ووایم چې څوک به په چا پسې ځي صهیب په تا پسې ځي څوک به په چا پسې ځي صهیب په تا پسې ځي خلکو ملا هېر کړی خلک بلا پسې ځي او دا سړی نن ښه نه دی دا سړی غلا پسې ځي دا سړی نن ښه نه دی دا سړی غلا پسې ځي زه په هغې پسې ځم هغه په ما پسې ځي زه په هغې پسې ځم هغه په ما پسې ځي جوړې رښتیا یې راوړي جوړې رښتیا پسې ځي هغه به ګټه وکړي څوک چې ملا پسې ځي. ډېره مننه سالار صاحب ستاسو د ټول ټیم. ملګرو دا و د مردان صهیب قادر ورور چې تاسو واورېدو یقینا چې د دې شاعري به ستاسو ډېر خوښه شوي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم. سعید سالار له ورکې اجازت د لوی الله په امان.